د زابل شینکۍ ولسوالۍ څنګه طالبانو ته پرېښودل شوه؟ افغان ځواکونو څنګه شاتګ وکړ؟ جزئیات په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. زابل کې امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او په دې ولایت کې نږدې ټولې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. تر دې وړاندې د زابل زیاتې ولسوالۍ طالبانو ته پرېښودل شوې دي. ویل کېږي چې د زابل شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو وروستي امنیتي کنډک هم پر داسې مهال طالبانو ته پرېښودل شوی چې د والي مرستیال او د امنیت امیر هم هملته وو. د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطاجان حق بیان په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې د زابل شینکۍ ولسوالۍ د ولایتي چارواکو په منځګړیتوب طالبانو ته پرېښودل شوې ده او د طالبانو په لاس کې سقوط شوې ده. د حق بیان له خولې د وړاندې شویو معلوماتو پر بنسټ ویل شوي چې دا کار پرته له جګړې ترسره شوی او د افغان پوځ ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. طالبانو هم د شینکۍ ولسوالۍ د بشپړه نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې درنې او سپکې وسلې په دې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو څخه نیولې دي. د سیمې څخه سرچینې وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې د ملي اردو دا کنډک له شینکۍ ولسوالۍ څخه د مرستیال والي او امیر د امنیت په شتون کې له شینکۍ څخه تر کلات کاره رسېدلی. افغان دولت په یو اقدام کې د هغه قومي مشرانو پر ضد چې د طالبانو منځګړیتوب کوي د نیولو پلان جوړ کړی او یو شمېر یې نیول شوي هم دي. زابل په اندېښمنونکي حالت کې قرار لري. اوس مهال یوازې شاجوی، شملزي او شهر صفا ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي. په نسبي ډول قرار لري او له دې ولسوالۍ هم په ورځني ډول سره د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. نن د دې ولایت لپاره نوي والي حمیدالله توخي په کار پیل وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې حالات به کابو کېږي. هغه ویل چې د امنیت په برخه کې به کوټلې ګامونه اخلي او له خلکو یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.